امریکا کې یو جوړه یو ښځه خاوند مسلمانان شوي خیر خاوند خو یې د مخکې نه مسلمانو پاکستاني او ښځه امریکانۍ وه دا دواړه په یو سټور کې بابوګانو سټور کې کار او دواړو یو بل سره ریلیشنشپ یعنی دوستانه تعلقات و بوای فرینډ او ګرل فرینډ دا قصې هلته شته دلته مو سره وتېرېده دی موبایل مبارک د برکته موبایل شریف مبارک د برکته دا دلته م راوتېري دا ځان له موضوع د خو وخت کم دی ګنې په دې مې هم داسې یو پیریډ اخیسته چې دا څومره فتنه ده نه د دواړو هلک او د جینۍ دوستانه وه نو هغه هلک دې جینۍ ته وایي چې ما سره واده وکړه جینۍ ورته وایي چې زه به لږ مور پلار سره مشوره وکړم اگر چې هغې د مشورې ضرورت هم نشته خو خیر چې مور پلار سره مشوره وکړو نو هغې ورته وایي داسې وکړه یو څو شرطونه به د هلک ولګوه خوښ دې دی ویه ته یې خوښ یې او زه یم خوښ یم بس ټیک ده خو شرطونه ولګوه ګورې په دې پاکستانیانو اعتبار مه کوه دا لږ بې اعتباره دي موږ شکر دی دا لقب او دا نوم ګټلی دی د بې اعتبارۍ ده هر ځای کې م ګټلی دی هغه د هلک ته وایي چې تا به یو څو شرطونه لګوم څه یو شرط خو به دی چې زما ستا واده وشي نو ته چې کوم ځای اوسېږې دلته به نه اوسېږو زما چې کوم ځای فلیټ دی نو هلته به اوسېږو ما سره به هلته اوسېږې یو هفته به در سره دلته بیا به ځې دویم شرط دا دی چې ما به خپل چرک ته بوځې د اتوار په ورځ سنډے اتوار په ورځ ته که دننه راته کښېنې او که بار کښېنې زه به خپل عبادت کوم بیا به ما راولې دریم شرط به دی چې ستا به د خپل پلار مور رونو دوستانو سره تعلق ختمیږي زما د مور پلار او قوم سره به دې تعلق وي څلورم دا چې ما ته به دا نه وایي چې مسلمانه شه ما ته به د اسلام خبرې بلکل نه کوې که کې زما ستا وروسته جګړه جوړېږي اوس نه بس نه کوو واده دا هلک وایي دا جینۍ مې خوښه وه دا شرطونه مې ورسره ومنل لاړو عدالت ته سټامپ پیپر م ولیکه د هغوی چې کومه نکاح وه هغه م وتړله او بس واده وشو چې واده وشو زمونږ په مسلک دین کې د اهلي کتابو سره نکاح څه کېږي زمونږ په دا خپل مولا له هلته م نکاح وتړله و یو هفته چې د واده وشو نو زه خپل فلیټ کې وم بیا د شرط مطابق ما کډه کوډه واغېسته دا یو بل امریکا خو بلا سټیټونه دي یو بل سټیټ کې پاتې کېده زه ورسره هلته لاړم وی دې زما د ډیرۍ نه او د موبایل نه زما چې څومره تعلقدار دغه نمبر یې ټولې ډیلیټ کړې او خپل یې راته واچولې د خپل قوم او دا یو ځای به سټور ته تلو راتلو به او د اتوار په ورځ به دا ما چرک ته بوتله دې به دننه هغه خپل بایبل چې څه وه به یې خپل عبادت کوو زه به ورته کله دننه ناست وم او کله بار بیا مې راوسته دې ته ما د اسلام خبرې نه کولې په دې بدې لګېدې او دې به ما ته د عیسایت خبرې نه کولې بس یو ځای به سټور ته تلو او راتلو به د مینې ژوند وی 3 کاله م دقسې زندګي تېره کړه وی 3 کاله پس زه یو ځل سټور ته تللی وم او زما دې ښځې چوټي کړې وه موږ په یو سټور کې ملازمین چې زه رالم زما دې ښځې خاکروب راوستی و هغه چې کوم فلیټ کې مونږ پاتې کېدو هغه ډسټنګ یې کړی و هغه یې سنډلې صفا کړی زیاتي چې کوم کاغذونو هغه یې ډسبل لاندې د دې فلیټونو کې لاندې یو ډسبل غوندې وي ډېران نما غوندې دی وي هغې کې خلک دا شیان مین راغورځوي زیاتي کاغذونه او رسالې مونږ کتلې وې ډایجسټ یې هغې یې غورځولې وې ښه صفۍ یې کړې و سړی یې راوستی چې د العالم هر څه شیشه و ما وې ښځې لکه چې صفۍ دې کړي و یو بس چوټۍ مې و نو ما خاکروب راوستو د دې فلیټ صفۍ مې وکړه او دا هر څه مې برابر کړل وی ما سره یو قرآن شریف و مور راکړی و زما شوکیس کې پروت و خو ما قرآن شریف نه راته نه مې چېرته لوستی و بس مور راکړی و رومال کې نغښتی پروت و وی ما له قرآن شریف نه راته نه مې چېرته لوستلی و دا هلک وی ما لمونځ هم نه راته زه به یو اختر او بل اختر مانځله تلمه د اختر جومات ته خو صرف د دوستانو د ملاقات په غرض به تلم ځکه چې ملګري راغونډېږي هغې سره ملاقات به وشو نور په مانځه نه پوهېدم نه مونځ راته نه په مانځه پوهېدم خو چې هغې بسې اټ بیټ کوه هغې ته مې سترګو کې کتل هغه چل به مې کوه وی ما په جرم کې چېرته روجام نه ده نیولې دا هلک وایي اسې په نوم مسلمانو نور روم انګریز بلکې انګریزان هم لا خپل عبادت کې زما هېڅ نه زده نه مونځ نه قرآن شریف ما چېرته لوستلی نو
خو دا قرآن شریف مور را کړو نو را سره پروت و شوکیس کې چې مې نظر وکړه نو ما دې ښځې ته ویل چې ښځې دلته دې شوکیس کې په رومال کې یو شی تړلی وی هغې راته وی چې یو ما ته وکته نو دا فضول او فالتو څیزونه مې د ډسبیل ته ډیران ته غورځول نو تم 3 کاله کې دې له ګوتې نه مې وروړې خاورې مورې دوړې ډسټینګ هغه سامان ډس پې د پاسه پروت نو هغه ما چې دا فالتو څیزونه ډیران ته غورځول نو ام یې ورسره ډیران ته غورځولې مونږ ورته ډیران وایو یو ته ډسبیل وایي وی چې دا خبره مې واورېده دې زړه مې یو ټک نارې کړې بس دا د انسان دا زړه د الله په لاس کې دی حضور پاک په خپله فرمایي وی ان القلوب بین اصبعی الرحمن بین یدی الرحمن بین اصبعی الرحمن دا خدای د دوه ګوتو یا د لاسونو منځ کې دی یقلبها کیف یشاء کوم خو کې خدای اړوي نو اړوي وی ځکه چې تاسو د الله نه سوال کوئ داسې وایئ یا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك يا اے رونو اړوونکي یا ذاته زما زړه نیکو طرف ته واړه زړه مې یو ټک نارې کړه چې ښه قرآن شریف لاندې هغه 14 ولسم چت کې مونږ دیرو ما لفټ هم پرېښود په پوړو مې را منډې 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 کړې او رالم چې خدای ورشه مثلا د کمیټې ګاډې راځي دا ډېران وړي او دا قرآن شریف پکې یو څه په کوم ګن کې به غورځئ هغې خو چې څومره ګندونه را غونډئ نو هغه ټول د متیادو د ګندګۍ چې کوم دی نه ټول هغې ته د هر څه غورځئ دا قرآن پکې نه وړئ دا څه وشو وی چې رالم دا خو د کمیټې ګاډې نو راغلې هغه ډیران ته د ورننه وتم خلکو پې د نورو فلیټونو سیدونه را غورځولي هغه داسې ډک شوي ما لټو 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 د قرآن شریف پکې راووته چې راووت دا رومال یې د خاورو خټو نه ډک شوي د ګن نه ډک شوي ما راواغېست دا قرآن شریف هغه هر څه مې ترې لرې کړل او داسې جوخ مې د خپلې سینې پورې ونیوه بې اختیاره ما له ژړا راله ومې ژړل ښه مې وژړل زړه مې سپک شو هغه قرآن شریف رالم کله خولې لوړم بوسه ورکوم ښکلوم کله په دې تندي ږدم کله په سترګو او کله په دې سینې پورې زړه کې یم چې خدای پاکه نن زما د بې حسۍ د وجې زما د رب د کلام دومره بېعزتي وشوه دغه 14 ولسم چت نه دا راوغورځېد ډیران ته چې الله نن به تا څومره خفګان کړي پروردګار ستا فرشتو به نن څونه ژړا کړي او د کائناتو به څومره ژړا کړي پروردګار دا ما د سینې پورې جوختونې مې وژړل او بره رالم وایي چې څنګه بره راوختم فلیټ ته وایي دې ښځې مې را منډه کړه ما ته راته غاړه وته او زما نه زیاتې چغې هغه وایي جاړي او ما ته وایي چې ای سړیه بایګار د خدای په نوم ما معاف کړه ما ډېره لویه غلطي کړې ده ژوند کې که مې غلطي کړې ده مې دا کړې ده چې ستا مقدس کتاب ما ډېران ته غورځولی ما وبخه ما معاف کړه ما ورته وایي چې نه ښځې غلطي ستا نه ده زما ده که دې 3 کاله کې دې له ما اسم ټچ کړې وې ګوتې وروړې تا به نه غورځول که ما تې رومال څنډلې وې ما عزت ورکړې وې نو تا به دا نه وې غورځولې خو 3 کاله کې دې له ما عزت ورنه کړ دې 3 کاله کې دې کتاب ته ما په نظر د قدر ونه کتل ما تې دوړه ونه څنډله نو تا پې د پالتو شي ګمان وکړو نو چې پالتو څیزونه دې غورځول دا دې هم غورځولې دا غلطي ما ده وی چې نه د ما غلطي د انګریزان خو اصول والا دي په کار دا و چې ما د نه تپوس کړی چې دې کې دا وغورځوم که نه ما غلطي اوس وي زما او الک سړی وي زما او ښځه وی زما دا هم جاړي زه هم جاړم دا زما نه زیاته جاړي وی دې درمیان کې ما ته دا وایي چې سړیه ما مسلمانه که زه مسلمانې که ما ما له خپله مسلماني نه راځي تا څنګه مسلمانه کړم وی ما خپل سکالر ملا ته هغوی سکالر وی ما خپل سکالر لبوده چې ما مسلمانه کړي ښځې تا خو به ما ته له واده نه مخکې وی چې ما ته به د مسلمانۍ خبرې نه کړې که زما بدې شي په دینونو کې اسلام مې بدې شي وی بس هغه قصې پرېږده شا به ما زر خپل سکالر لبوده او ما مسلمانه که زما د زړه دنیا بدله شوې ده خطا زما زړه هغه نه دی پاته چې مخکې ابھی دل کی دنیا بدل چکی ہے
شب زر کوا ولی بس یہ چھوڑ دو یہ بات ولی ملی پریدا مزر بول رہا زمٹھے انہیں پا زور میرا کیا گی ما تا وی شاب گاڑی سٹارٹ کر گاڑی میں سٹارٹ کر دا میں کینو لو دا سل گئے ہوئے گیا وی ما تا زر کوا شابا زر میرا سوا سارا نو نخی جمڑا نشم دی کتاب نا مافی غختل غوار دا دی سینی پا غختل غوارم خد جارم چگی وام او مافی غوارم دا دی کتاب نا و ما تا پتر چی بید ایمان نبی رضا پتی نشم ما مسلمانا کر وی پلار دا جاری دیر جاری او ما تو سپیڈ وہاں او مڑا نشم ای بالکل بدلا وی دا مارا رو دنیا بدل اخد الخو آیا والی زکا جماعت لرے وی ما تو چی تا ما نا تا پوسو کچھ ایشیسا شو ما ایمالان دے وردو ما تا دقی پوری پتہ نو چی داستاسو مقدس کتاب دے ما وی دا سر ڈیری میری دا وی بیا چی تا من رکر میں دیکی جوڑ سو دا خاون قیمتی سیدو نا بو نوی ما پا دی روشندان دی کلکے کے در تکتل وی چی تا دا دارو چت که کنا او دا دینا دی اگر رومال وغیر لرے کرن او دا دینا یو غندس کے رنا رو چتش بال پا شکل کی ما و تکتل اب برا راتلا پا دی روشندان کلکے کے را دن نشوا او راتلو سرد ما پسینا کی دن ننواتا اسی روشنی نے میری دنیا دل کی دنیا بدل دی ہے بس ابھی وہ میرا دل وہ نہیں رہا جو پہلے تھا مجھے اپنا دل کہتا ہے کہ یہ سچی کتاب ہے اللہ کا کتاب ہے سچا کتاب اور اس کے ساتھ جس دین کا تعلق ہے وہ بھی سچا دین ہے اور جس شخصیت پر یہ کتاب اتری ہے وہ بھی سچا رسول اور پیغمبر ہے وی بو متلا اغاس مخبل ملا سیبلا وی دیم کلمہ شہادت ہوئے مسلمان شو او یزم برائینا مسلمان امام دخپل ایمان تجدید ہوکا دمارو دا واقع ما بیان کرے وا دما یو دوستی پا دی پیخور کے بارگین والا دا غزامن پا امریکہ کی ما ہوتے لکا دا موریدی دی ٹیکساس تے کسا شیری غالبان ما تیوید اقا زیتا زلالم چی تارا تا کمزے خو تا پا بیان کی کمزے ہوئے اگا خزی او اگا لک التدان لخپل مدرسہ دارالعلوم جو کرے دی ٹیکساس کے اسلامک سنٹر اخپل دان جو کرے اگا جنہیں کہ وہ اسلام میں بدیشی اگا نند قرآن حافظم دا عالمم دا اغالب چوی پا جوم کے میں من نراتا نمی کرو نن حافظم دے عالمم دے او اغا جنے وی پٹول دنیا آل والوط دی وی پٹول دنیا کے دا دی خودر وی سٹڈی پٹول دنیا کے وی واحد ز اغا خزیم چی مال اللہ پاک دا قرآن شریف پکتو ایمان را نصیب کرے